پاڅون صاحب چې زمونږ میلمه هم دی نن شپه یو ښکلې څلوریزه یې مخکې ماته راکړه. دی وایي زما شنه او سپین رنګونه ډېر خوښیږي، زما شنه او سپین رنګونه ډېر خوښیږي چې د دواړو په معنا هوښیار پوهیږي. شین نښان د زرغونتیا دی په نړۍ کې، شین نښان د زرغونتیا دی په نړۍ کې، سپینه سوله ده نړۍ پرې آرامیږي. خدای به وروسته راوغواړو. اوس به هیله وکړو له محترم لمر پرهیز نه چې تاسو ته خپل شعر وړاندې کړي. د نارنج ګل میوې یا مشاعرې ته یې برابر کړی دی. مننه کوو ترېنه. د هر څه د مخه ټولو مشرانو، درنو میلمنو، خویندو ورونو ته السلام علیکم. ما د نارنج ګل ته مې ډېر څه لیکلي دي خو نن مې ځان سره نه دي راوړي، ځکه نن زما یو بل هدف و. زه یو څه موده مخکې یو لنډه غوندې مقدمه لرم. یو څه موده مخکې تلویزیون پردې ته ناست وم، نو یو پروګرام مې وکتو. نو په دې پروګرام کې د افغانانو د مهاجرو وضع په فرانسې کې وښوده چې د لاګرونو نه ایستي وي، یعنې د ځایونو نه ایستي، ټول سړک په سر و. نو په هغې هکله ما یو څه لیکلي دي، غواړم چې تاسو سره شریک کړم، ځکه موږ او تاسو همیشه د در په در او دا لړۍ روانه ده همداسې او دا په مخ ته ځي. نو زه ستاسو دا یو یعنې یو نوی ځوان دی، یعنې سوچه ځوان دی چې د هغې د خوا نه مې لیکلې ده چې بالغ شوی لا هم نه دی یا نوی د بلوغ مرحلې ته رسېدلی دی. دا د هغې د زړه وینا ده چې د لندن حکومت ته وایي چې د فرانسې لار نه ځي لندن ته، او د لندن حکومت ته یو خطاب کوي. ستاسو په اجازه. لندن ما غېږه کې واخله زه افغان راغلی ډېر ځورېدلی، لندن ما غېږه کې واخله زه افغان راغلی ډېر ځورېدلی کړېدلی په بد شان راغلی. رانه د ورور مړی لا هلته په پاریس پاتې دی، رانه قرآن پاتې دی، رانه حدیث پاتې دی. سیرې ګریوان تڼۍ شلیدلی بې زبان راغلی، لندنه ما غېږه کې واخله زه افغان راغلی. پلار مې زما د تګ دپاره خپل دکان خرڅ کړی، پلار مې زما د تګ دپاره خپل دکان خرڅ کړی، یوه وزه یو خوسکی ډېر ارزان خرڅ کړی. کور مې قرضونو کې دی ډوب ډېر پریشان راغلی، لندنه ما غېږه کې واخله زه افغان راغلی. ما د پولیسو لخوا هر ځای شکنجې لیدلي، ما د پولیسو لخوا هر ځای شکنجې لیدلي، په وږي نس مې شین اسمان لاندې هم شپې لیدلي. ما ته یو 2 ورځې ځای راکړه چې مهمان راغلی، لندنه ما غېږه کې واخله زه افغان راغلی. زړه مې نازک دی رانه کور کې مور او پلار پاتې دي، زړه مې نازک دی رانه کور کې مور او پلار پاتې دي، رانه هم خویندې دروازه کې انتظار پاتې دي. زه لا د 20 کلو نه یم سوچه ځوان راغلی، لندنه ما غېږه کې واخله زه افغان راغلی. په خدای قسم د مورکۍ غېږه رایادېږي ډېره، په خدای قسم د مورکۍ غېږه رایادېږي ډېره، د پلار خوږه مینه مې زړه باندې ورېږي ډېره. څه وکړم دا چې په ژوندون زما خزان راغلی، لندنه ما غېږه کې واخله زه افغان راغلی. ګوره لندنه د لمر زړه باندې داغونه دي ډېر، ګوره لندنه د لمر زړه باندې داغونه دي ډېر، د هر یو څاڅکي ورېدلي هم اورونه دي ډېر. دا چې په سترګو مې د اوښکو نن باران راغلی، لندنه ما غېږه کې واخله زه افغان راغلی. تا خو د ټولو مهاجرو د زړه درد بیان کړی و. مننه کوم محترم پرهیز صاحب. د ننګیال صاحب، خدای بخښلي ننګیال صاحب یو شعر تاسو ته اورو. پسرلی د ګل ځواني ده یو څو ورځې وي تېرېږي، پسرلی د ګل ځواني ده یو څو ورځې وي تېرېږي. زه هغه پسرلی غواړم چې تل ځوان وي نه زړېږي، چې د مینې پاچاهي وي جذبه زړه کې د رورۍ وي،
چې د مینې پاچایي وي جذبه زړه کې د رورۍ وي امن راشي بیا وطن ته د زیاتي کډې باریږي په نظر پابندي نه وي د هر چا نظر آزاد وي په نظر پابندي نه وي د هر چا نظر آزاد وي که باچا وي که ګدا وي یو شان حق لري ګډیږي ستوری روم د خپلواکۍ وي خوشحالي وي کور په کور ستوری روم د خپلواکۍ وي خوشحالي وي کور په کور د پښتو چمن سمسور وي او پښتون بلبل چغیږي اوس په پرنګونو مین پاڅون صاحب نه هیله وکړو چې راشي او تاسو ته خپل برابر شوی شعر وړاندې کړي محترم عمر پاڅون بسم الله الرحمن الرحیم درنو شاغلو واغلو ازیرونو زما تاوده سلامونه نیک هیلې ومنئ اجازه راکړئ تر ټولو څخه لومړی د ښاغلي مولانا سید الله فدایي څخه د زړه له کومې مننه وکړم چې زه یې په شاعرانو کې شمېرلی یم او دې درندې مشاعرې ته یې بللی یم دوهمه دا چې یو ادیب او لیکوال وایي یو پوه ادیب او لیکوال وایي چې لیکوالان ادیبان او شاعران یوازې هغه نه دي چې لیکنه کوي او شعرونه وایي بلکې دا ناس اورېدونکي د غونډې برخوال هم ادیبان دي چې بېلابېلو ادبي غونډو کې برخه اخلي چې لیکوالان او شاعران هڅوي چې لیکنې وکړي او شعر ووایي فلهذا تاسې درانه اورېدونکي هم د ادیبانو لیکوالانو او شاعرانو په قطار کې یاستئ مخکې له دې چې د نارنج ګل د مشاعرې په هکله شعر درته ووایم زما یو څو بیته هم واورئ بخښنه غواړو ډېر لرې ځای نه راغلي او د شاعر زړه ډېر ډکي لویه خدایه کاشکې چې پیدا وې په یو بله زمانه کې د اقمارو په یو بله سیاره کې نه مهاجر نه مسافر په بل وطن به یا یوه لویه دنیا وې په یو لویه پیمانه کې یا زه چیرې پیدا وې د الله په بل مکان کې یا زه چیرې پیدا وې د الله په بل مکان کې نه د ځمکې په کره کې نه په دغه زمانه کې یو څلور بیته مې د ډاکټر صاحب ملکزي په افتخار ویلی دی هغه ته مې ډالۍ کړی دی دا به هم تاسو ته واورم انسانان واړه سره یو شان دي چې سره تیت په لوی جهان دي له سهاره تر بیګا پورې مشغول دي ټول په فکر د خپل کور او د خپل ځان دي په یو یوې محنتونه زحمتونه شوګیرې کا په یو یوې محنتونه زحمتونه شوګیرې کا دوی خدمت کې د بشر او د انسان دي دا د نارنج ګل د مشاعرې په هکله دا شعر د شعر عنوان دی ګلان دلته نه غوړېږي که نارنج دی که غاټول د دې وطن دی که سنځله که یاسمین د دې چمن دی که ګلاب او کشمالې د دې ګلشن دی ټول غوټیو کې رجېږي ګلان دلته نه غوړېږي ګلان دلته نه غوړېږي هر ګړی او هر ساعت کې دلته غم دی دلته ظلم دی زیاتې دی او ستم دی په هر کلي او کوڅه کې جوړ ماتم دی ټول ولس پکې جړېږي ګلان دلته نه غوړېږي ګلان دلته نه غوړېږي دا جنګ دی که جګړه نن د پردو ده تحمیل شوي په دې ټولو پښتنو ده بېلابېلو هدفونو او موخو ده افغانان پکې بې ځایه سوځېږي ګلان دلته نه غوړېږي ګلان دلته نه غوړېږي دا جنګونه د ترهګرو دي ټول ورک شي بد نیتونه د ملګرو دي ټول ورک شي ملګرو مطلب ګاونډي هېوادونه بیا دا جنګونه د ترهګرو دي ټول ورک شي
بد نیتونه د ملګرو د ټول ورک شي سیاست د اشغالګرو د ټول ورک شي سرک د سولې نه لګېږي ګلان دلته نه غوړېږي ګلان دلته نه غوړېږي ستاسو د ډېر ښایسته